غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد زخمی زخمی وجودی خدر ملن غواړي زخمی زخمی وجودی خدر ملن غواړي واڅاتن غواړي بیا رغون غواړي لاست راوړې بارم ران پالن غواړي غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد زخمی زخمی وجودی خدر ملن غواړي. دوستانو السلام علیکم، خدای دې وکړي چې روغ به یاستئ. موټر خان فقیر کلاسي مې ته راغلی وو. له تاسو سره مو یو راپور شریک کړی و چې په دې کور کې چې تقریبا د ډیرو خلکو یو ځایي کور د ګډ اوسي دوه داسې کونډې چې د دواړو ته 14 یتیم اولادونه ورپاته وو. هغه راپور په تفصیل سره تاسو واورېدو او د دوی هغه بد اقتصادي او غریب وضعیت مو له تاسو سره شریک. نن د تاسو د مرستې او همکارۍ پر مټ چې شاوخوا 1,500,000 افغانیو ته یې ځان رساو د دوی تر کوره راغله. دوی ته مو خوراکي مواد چې تقریبا هغه د ژوند ضرورتونه ټول پکې شامل دي، د دوی د وړو غمه مخکې خوړله سوې وه او دغه بعضې خوراکي مواد مو دوباره بیا ورته راوړو چې دواړو فامیلونو ته جلا جلا یو کېږ ده او په عین وخت کې مو د دې دواړو خورکیانو شکایت او فریاد اورېدلی و چې د دوی خونې تیاره دي، برق هغه د چا خبره امکانات یې نشته چې خونې پرې رڼا کړي. دواړو ته مو جلا جلا یوه بیټرۍ او یوه شمسي ستاسو په همکاریو پر مټ راوړه. یادونه باید وشي چې د دې شمسیانو نه یوه یې زموږ هغه دوست چې موږ ترې سودا کوله دې کورنۍ ته ورکړه، هغه اضافه د دوی کومک و کور یې آباد. او په عین وخت کې مو د دې کورنۍ د اوږدمهاله ضرورتونو د حل لپاره د دوی په مشوره او د دوی په غوښتنه دوه چې 4 کېږي میږې ورته راوستلې چې هغوی تقریبا هغه د وري راوړلو مرحلې ته نږدې دي. په عین وخت کې به هغه وري ورلویږي، استفاده به ترې کوي او هممهاله به یې له شیدو د ماشومانو د خوراک لپاره یو څه مړۍ لندوي. په ټوله کې موږ د ټولو دوستانو او ملګرو له همکارۍ او مرستې تل مننه کړې ده چې خبریال خیریه بنسټ یې بې همکارۍ نه ده پرېښی. یوه بله ژمنه د دې ماشومانو یو نږدې تقریبا هغه په نسب کې نیکي کېږي، دې دا همکاري وکړه چې د دوی دغه څاروي به دی ورمړی، یعنې هغه موټی یو رشکه به دی ورکوي. اوس موږ دې پایلې ته رسېږو چې که لږ هم هڅه وکړو، لږ هم زحمت وباسو، د دې یتیمانو په خولو موږ خندا راوستلی سو، دوی خوشحاله کولی سو او نن دوی ماشاءالله خوشحاله دي. له تاسې ډېره مننه کوي، دوی تاسې ته دعاګانې کوي او د دوی په شونډو چې نن کومه مسکا ده او څومره خوشحاله دي. دوی موټر یې پیدا کړی نه ناوې پیدا کړې ده، بس دا د دوی په ژوند کې یوه د خوشحالۍ ورځ. هغه کاکاګان چې له تاسې سره یې همکاري کړې د دوی دعاګانې غواړي، دعاګانې خو ورته وکړه. خدای پاک ژوند یې برابر کړي، خدای دې ډېرې ورکړي چې موږ ته یې هم راکړي که نه. یعنې خدای دې نه یتیمانوي او خدای پاکه ته د ټولو مسلمانانو مشکلات حل کړي او خدای پاکه په د تاسې په څېر ټولو یتیمانو باندې خاص رحم وکړي چې د دوی مشکلات حل شي. بیا رغون غواړي لاست راوړې بارم ران پالن غواړي غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد زخمی زخمی وجودی خدر ملن غواړي زخمی زخمی وجودی